وې لالی د بدو سړی نه دی، لالی د بدو سړی نه دی، د بل په خوله چارې کوي زور راکوي. واه 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 ډېر ښکلی. په هر چا خپل لالی قبول دی، په هر چا خپل لالی قبول دی. زه د لالي مینې ته سترګې غړومه. د یو مور چې خپله د مور غېږه یو مکتب دی، نو په دغې مکتب کې یو اولاد څنګه مثبت شخصیت وروزي او د دې ترڅنګ منفي هم روزلی شي. همدغه اولاد ده چې سبا ورځ د هیواد بنسټ جوړوي، تهداب یې ورته جوړوي. او یوه معقوله هم ده که نه وایي چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځ لویان دي. خواښې مې ښه ده بده نه ده، خواښې مې ښه ده بده نه ده، د تناره په سر پیړې را جوړوي. ښه ده همداسې رښتیا وایي، ښه دروغ نه وایي. دا ستا په خوله سندرې خوند کړي، دا ستا په خوله سندرې خوند کړي، یاره ټپې راته کوه ویده به شمه. د لوی او بخونکي څښتن تعالی په نامه درنو او قدرمنو هیوادوالو او محترمو کورنیو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند په هرو چارو کې بریالي اوسئ. نن راغلي یو د ګودرغاړې ته، د ګودرغاړه خپرونه ده. نو دلته زه خپل ګرانه همکار نفیسه جانې سره یم. دلته به تاسو ته جالبې خاطرې هم وایو، ټوکې ټکالې به هم کوو او لنډۍ به هم تاسو ته وایو. او همداراز زموږ د خپرونې موضوع هم شته ده چې د اولاد روزنه ده. نو درنو لیدونکو په دې هیله تر وروستیو شیبو ملتیا وکړئ او زموږ سره اوسئ. او ما سره ګرانه همکار نفیسه جانه. سلامونه نفیسه جانې، په خیر راغلې. سلامونه تا ته، ستړې مه شې، په خیر راغلې. سلامونه، ستړې مه شئ ګرانې لیدونکو. هیله یم چې روغ جوړ به اوسېږئ. بیا هم راغلي یاستو د ګودر غاړې ته، او دلته به تاسو ته لکه څرنګه چې ارزو جانې ویلې لنډۍ به وایو، ټوکې ټکالې به کوو. د دې ترڅنګ د خپرونې په موضوع به هم غږېږو. لومړی خو به ارزو جان نه پوښتنه وکړم چې یوه اونۍ وروسته یې ګورم څنګه یې، یوه اونۍ دې څنګه تېره شوله؟ والله ډېره ښه وه، ډېره خوندوره اونۍ وه. ستا څنګه ورځ د نن څنګه تېره شوه؟ والله بس ورځ نه خبره یې چې ستړې وم، ډېره ستړې وم. زه انشاءالله دې خپرونې سره به د ستړیا هم له منځه لاړه شي. ته یو څو ټپې ماته ووایه چې دا ستړیا مې ووځي. ولې نه، حتما. آخري ځای د تور لحد دی، آخري ځای د تور لحد دی، ظالمه مه کوه په ما ډېر ستمونه. زه به یې درته وایم، پر ما د مرګ فرشتې ګرځي، پر ما د مرګ فرشتې ګرځي، جانان ته وایه چې د ځان خیال دې ساتي. ډېر ښایسته. د بېوسۍ ژوندون به تېر شي، د بېوسۍ ژوندون به تېر شي، هیر به مې نه شي د پردو خپلو نیتونه. وې لالی د بدو سړی نه دی، لالی د بدو سړی نه دی، د بل په خوله چارې کوي زور راکوي. واه 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 ډېر ښکلی. وی د بېوسۍ آخري حد دی، د بېوسۍ آخري حد دی، د زړه ټوټې له مجبورۍ د هېرومه. وی ورور یې غیرت باندې ولاړ دی، ورور یې غیرت باندې ولاړ دی، بدي یې کړي خپله خور به ورکوي نه. واه واه ډېر ښکلی. په چوپه خوله باندې ګویا یم، په چوپه خوله باندې ګویا یم، د یارانۍ له رنځه زیړه پیړه شومه. وی وی دا ولې وی زما ابۍ دادا ته وایه، زما ابۍ دادا ته وایه، پښتو مو وشوه زه مو خاورې ایرې کړمه. الله دې نه کوي، الله دې نه کوي. ولې؟ بس پښتو ده نو څه به وکړو. قدر مې خپله د ځان کم که، قدر مې خپله د ځان کم که، په تش آواز به سلامي ولاړه یم. ښه واه واه، بس خدای دې مه بې قدره کوه، په مونږ قدرمنه انشاءالله. وی د یار می کال وتلی نه دی، د یار می کال وتلی نه دی، پاس په حجره کې می لیور رضا کوي نه. ارزو جانې ګوره، دا زموږ د پښتنو یو دستور هم دی، کله چې وړاندار کونډه شي نو بیا یې لیور ته ورنکاح کوي که نه. واقعیت باید دلته رضایت مهمه وي او بل هغه د چا غم و دغه ته وکتل شي که نه. نو د هغې جنۍ به زړه نه وي. د پښتو ځینې دستورونه دي، ځینې رواجونه دي چې هغه واقعیت بد دي، هغه باید اصلاح شي. واقعیت همداسې ده. وایي ډېر
خلک پام وکړي دې ته چې هغه جنۍ بیچاره چې یو ځل کونډه شوې او دوباره زړه نه غواړي نو هغه مجبوره کوي. دا یو ډیر بد رواج ده. په دې هیله چې یو ورځ داسې راشي چې دا رواجونه بالکل له منځه لاړ شي. په توره شپه مې یار ته بوځې، په توره شپه مې یار ته بوځې، تړلې زړه مې زنځیرونه ماتوینه. واه واه. ارزو جانې نن په خپرونه کې یو موضوع هم لرو د اولاد روزنه ده. په دې باندې موږ پوهیږو چې اولاد هغه شخصیت دی چې ټولنه جوړوي او د یو مور چې خپله د مور غېږه یو مکتب دی نو په دغې مکتب کې یو اولاد څنګه مثبت شخصیت وروزي او د دې ترڅنګ منفي هم روزلی شي. د دغې لارې چارې به هم لیدونکو ته وړاندې کړو، خبرې به پرې وکړو او دا چې یو مثبت شخصیت څنګه ټولنې ته وړاندې کولی شو، څنګه روزنه ورکړو، په دې اړه به هم سره وغږیږو. څه نظر لرې اولاد باید په کومو لارو چارو وروزو؟ واقعیت همداسې ده نفیسه جانې چې باید مور و پلار ډېر زیات کوښښ وکړي په دې کې چې د خپل اولاد سم وروزي، ځکه چې همدغه اولاد ده چې سبا ورځ د هیواد بنسټ جوړوي، تهداب یې ورته جوړوي. او یوه معقوله هم ده که نه وایي چې د نن ورځې ماشومان د سبا ورځ لویان دي. باید میندې او پلرونه ډېر زیات کوښښ وکړي چې ډېر په مینه سره خپل اولادونه وروزي او هغې ته د دې قدر ورمعلوم کړي چې مثلا د ماشوم قدر څه شی دی او د لویانو قدر څه شی دی. زما په اند ماشوم له هماغه ماشومتوب نه باید احساس ورکړي چې ته یو شخصیت یې، ته یو څوک یې، هر څه وخت ورته معلوم کړي، د هر څه چوکاټ ورته معلوم کړي نو هغه خپله پوهېږي. سبا ته چې کله دی رالویږي نو دی خپله پوهېږي چې یعنې زه یو شخصیت یم، هر کار په خپل وخت باندې ترسره کوي. مثلا که چېرته د خوړو وخت وي هغه ورته هېڅ وخت هم مه بې ځایه کوئ، د اغوستو وخت وي مې ورته بدلوئ را بدلوئ، یعنې یو چوکاټ ورته تعین کړي، په هغې کې وروځئ نو انشاءالله هغه ماشوم ډېر په اصول باندې راځي، ډېر په چوکاټ کې راځي. د دې ترڅنګ ماشوم یوازې خبرو ته نه ګوري، ماشوم اعمالو ته ډېر ګوري. ته څه کوي، ته چې کله سم کار کوي هغه تا تعقیبوي او که چېرته ته خپله غلط کار کوي مثلا خپله اصول نه مراعتوي نو معلومداره خبره ده ماشوم هم بیا هغه اصول نه مراعتوي. واقعیت نفیسه جانې خبرې ډېرې خوندورې دي او پر معنا دي ځکه چې خپله تجربه هم لري د دې لپاره. بالکل معلومه خبره ده. کله زما خپله یوه لورکۍ ده نو هغه لورکۍ همیشه کوشش کوم کیدای شي مکمله تربیه نه خو هغه خپل کوشش مې کړی دی چې یو صحیح او سالمه تربیه ورکړم، د هر څه وخت ورته معلوم کړم. دا اوس نه دوی باید فکر وکړي چې زه یو شخصیت یم، زه یو څوک یم، دا احساس کوشش کوم چې ورکړم. نو ټولو میندو ته وایم چې دا باید یو شخصیت وړاندې کړي، هغه که هلک وي او که چلی وي ټولنې ته شخصیت وړاندې کړي چې سبا د ټولنې تهداب مو سم وي او ټولنه مو پرمختګ په مخ روانه. واقعیت همداسې ده نفیسه جانې. نو درنو لیدونکو د موږ خپرونه کې غیر له دې چې دا موضوع په باره کې خبرې مو کړې جالبې خاطرې به هم اورو. نفیسه جانې که کومه جالبه خاطره لري په ژوند کې دی، هېڅوک داسې نشته چې جالبې خاطرې ونه لري په ژوند کې، نو که لري مهرباني ستا جالبه خاطره پاتې نشي مکتب والا هغه ووایه. سمه ده، زه به یو جالبه خاطره ووایم د مکتب له دوران نه ده چې واقعیت یعنې تر اوسه پورې چې زه هغه راپه یادوم همغه وخت راته راپه یادېږي او ورته مې خندا راځي. یو ورځ په مکتب کې فکر کوم چې نهم صنف کې وو نو صنفیانو مې ما نه هیله وکړه چې خیر د موږ یو ملګرې وه او هغې سره ته یو ټوکه یو شوخي مقصد برابره کړو، ته هغې سره یو ټوکه وکړه. نو په دې وخت کې موږ یو کاغذ راواخیسته او هغه پکې مو لیکه زه لیونی یم او هغه مو واخیسته. هغه ملګرې شاته کله چې مې ورسره ستړي مې شي کولی نو د هغې شاته م کلک که نو دا بیچاره له ځانه خبره نه ده، اخوازي و دې خوازي موږ ورپورې خاندو. نو واقعیت ډېره راته جالبه وه هغه وخت کې هغه خنده او پس ته کله چې دا ډېره غوسه شوه او ویل چې زه ځمه سرمعلمې ته یې وایم، معاونې ته یې وایم او هغه ډار. نو دا خاطره مې چې همیشه په یاد چې ډېره راته خندا راځي. د ماشومتوب همدا شوخیانې خوند کوي. زه به پکې اوس یوه ټپه ووایم وې د واده نه وه پلار واده کړه، د واده نه وه پلار واده کړه، خواښې ترې غواړي د پخې ښځې کارونه. واه واه ډېر ښه. دا هم د پښتنو بل رواج دی که نه، وړې وړې ودوي. بس الله مو دې نیکۍ طرف ته بوځي که نه. الهي امین. یو خو مې هسې زړګی تنګ دی، یو خو مې هسې زړګی تنګ دی، ستا اړولې مخ مې ساره لنډوینه.
وای په تناره راته یادېږي په اوښکو مړې سکروټې بیا تازه کومه. د غریبۍ کافره ژونده ښکلي ځوانان دې له وطن ورک کړي دي نه. بالکل دا ټپه څومره ځوانان په دې وروستیو کې له دې وطن نه وتلي دي که نه، مسافر شول د غریبۍ له امله. بس الله دې په موږ ورحمېږي. غریبۍ سره لاس و ګرېوان دي. زه به مسافر ته یې ووایم، وایي په تناره مې پلو وسوه او په مسافر لالۍ به څه چل شوی وینه. واه واه ډېر ښایسته. وی په هر چا خپل لالی قبول دی، زه د لالي مینې ته سترګې غړومه. څه ښایسته ټپه وه. او بس زه به وایم وی خواښې مې ښه ده بده نه ده د تناره په سر پیړې را جوړوي نه. ښه ده همداسې رښتیا وایي، ښه دروغ نه وایي. ښه اوس نفیسه جانې کومه جالبه خاطره ټوکه څه شی درته ووایم؟ زه خپله ټوله جالبه خاطره څه شی به درته ووایم؟ ته یې ووایه مړې، یو جالبه خاطره ته ووایه. جالبه خاطرې خو زما ډېرې دي. زه داسې فکر کوم چې ټول به جالبه خاطرې لري، ځکه ژوند کې یعنې هېڅوک داسې نشته چې جالبه خاطرې ونه لري. نو زه به د خپل د دې وظیفې یوه جالبه خاطره ووایم. نو کله چې اول ځل زه راغلی وم نو په کور کې ما ډېر ځان سره تمرین کوه مخکې چې دغه انانس باید زه څنګه ورکړم. په همدغه کې زه دومره ګیچه شوې وم چې په دې وخت کې دروازه وټکېده. نو ما زر منډه واخیسته دروازې ته، دروازه مې چې خلاصه کړه مال سلامونه درنو لیدونکو. خبردار راته وایي چې دا خلک بیا څوک وو؟ میلمانه وو. نو درته یې ونه ویلې چې وعلیکم سلام ګرانې قدرمنې کوربنې؟ هغوی هم ډېر خندل، ډېر ورته هغوی ته هم جالبه وه. ښه دا خو ډېره جالبه وه. بس جالبه خاطرې دي، تر ټوله جالبه خاطره یې بس. واقعا ګرانو لیدونکو اوس به هم وروستۍ ټپو ته راشو. ما ورزو جانه به یو څو ټپې تاسو ته ووایو، بیا به خپرونه پای ته ورسوو. ارزو ته یې وایي که زه یې ووایم؟ شروع کړه نفیسه جانې ته. وی څه درته ووایم؟ وی ما حوصله بایللې نه ده ناکامه ژوند په سختۍ دې تېرومه. ډېر ښایسته ډېر ښایسته. راشه په سترګو کې مې خوب شه زه شوګیرو د بیلتانه وهلې یم. واه واه. وی ستا د بنګړو په شان وادي دي چې زور پرې راشي دړې وړې شي مینه. واه 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 ډېر ښایسته. دا ستا په خوله سندرې خوند کړي یاره ټپې راته کوه ویده به شمه. وی په تا چې څوک نه مینېږي یا به واړه وي یا به سترګې نه لري نه. نه مړه موږ څوک څه کوي. په یارانه د خاورې واوړه الله دې نه کړي. ښه دعا راته کوه ناجوړه یمه. الله دې روغه جوړه کړه او په یارانه دې م خاورې نه وړي. ښه که ستا یاري مې یاري نه کړه بیا لیونۍ ښه یم چې ډکې ټولومه. سختې ښېرې مې درته وکړې ولې نو پنځه ورځې ژوند لرې څلور بشینه. دا ولې ما څه کړي چې تا ښېرې وکړلې؟ تا خو هیڅ نه دي کړي، د ټپو همدا انداز ده، د عاشقانو دپاره دي. د بدۍ ټول پور مې ادا کړ پښتو مې سر کړه د چرسي غېږې ته ځم. بس دا ټپې به سړی ډېر خفه کي که نه؟ ډېر خوند هم کوي خو خفه کېږي خلک ورته واقعیت. وی جانانه هلته به مې هېر شي چې د لحد خاوره کې کېږدم مړوندونه. الله دې نه کړي. وی چې څنګه وم هغسې نه یم اوس په لکړه د تنور غاړې لځمه. زړه شوه.
ګران لیدونکو دا هم زموږ نننۍ خپرونه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. هیله منده یم چې خوښه شوې مو وي او تر بلې خپرونې مو بیا هم هیر نه کوي. په پاک او سپیڅلي رب مو سپارم. ډېره زیاته مننه نفیسه جان له تا څخه لیدونکو څخه چې تر دې دمه یې موږ وزغملو. تر بیا چې زه او نفیسه جانه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی باندې سپارو. الله مو مل شاکې چاري.